دلته خلک خبره کوي چې ستاسو څه مقصد ده، څه مرام ده. موږ بغیر مقصده بغیر مرامه څه شهیدان نه ورکوو. موږ چې څومره هم شهیدان ورکړي دي هغه مو د مقصد او د مرام دپاره، د دې قام د خپلواکۍ دپاره مو ورکړي دي، د دې قام د ازادۍ دپاره مو ورکړي دي، د دې قام د سیاسي او اقتصادي ازادۍ دپاره مو ورکړي دي. دا ډېر غټ زیار غواړي چې څوک له قامي مفاداتو دپاره د شخصي مفاداتو څخه تېرې شي او د ولسونو مفادات په پام کې نیسي. دا ډېر ستر خلک دي، دا ډېر ویاړلي خلک دي. هغه که بیا عارف شهید ده، کارمان شهید ده، که بیا په دې خاوره باندې د خپل کمر شهیدان دي، که نور شهیدان دي. دا ډېر ستر او ویاړلي خلک دي. یوه طرف ته د کور جنازې ورته را روانې وې، د دوی کورنۍ د دې ریاست او د دې ریاستي نظام په شکنجه کې وو. جنازې ورته را روانې وې، خو بل طرف ته عارف هم دې ته تیار و. د دې قام پر سر باندې یې مفاهمت نه وکړ. که څه هم د ولسو د 14 جنازو باوجود هم خپله سرښندنه وکړه، دا هغه مینه ده، دا هغه خلوص ده چې هغه انتهایي د تاریخ په باب کې به یادونه د ده کېږي. او دغه ولسونه دا خلک به د ده یوازې عقیدت نه بلکې د ده په لاره به تګ. تر ټولو د مخه اتل شهید عارف افغان ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم. په دې هیله او ژمنه ورسره کوو د دوی له روحونو سره چې موږ به ستاسو په فکر باندې، ستاسو په تګلاره باندې، ستاسو په اهدافو باندې هیڅ قسمه سرغړونه نه کوو، بلکې ستاسو په لاره باندې به تګ کوو. که څه هم په هغه کې سرښندنه وه، نور د وجود اندامونه د دې قام او د دې وطن فکار وو، موږ به له هغه یو انچ هم پر شا نسو. ځکه لکه څنګه چې عارف افغان ته ورسره نور قامي شهیدانو ته د دې قام قامي مفادات ستر او مهم ول، همداسې په دې حال کې ناس د پی ټي ایم سره تړلي ملګري زما په اند ټولو ته داسې مهم او اړین دي. ملګرو، یقینا د تاریخ په باب کې که چیرې موږ پلټنه وګورو، په دې خاوره باندې پښتون افغان ډېرې سرښندنې کړي دي، ډېرې قربانیانې ورکړي دي او ډېر زحمتونه یې ګاللي دي. خو هغه د دې قام د قامي مفاداتو په خاطر، د دې ولسونو د مفاداتو په خاطر، د دې خاورې د مفاداتو په خاطر څه ذاتي مفادات یې نه درلودل. نه د ذاتي مفاداتو دپاره چا دی شهید کړی ده، بلکې ده په خپل فکر باندې، په خپل وجود باندې، په خپل سر باندې دا ثابته کړه چې ما ته دغه قام، دغه خاوره، دا وطن چې دا هغه مهم ده. یقینا دې ته ځان رسول دا ډېر غټ فکرونه غواړي، دا ډېر غټ زیار غواړي چې څوک له قامي مفاداتو دپاره د شخصي مفاداتو څخه تېرې شي او د ولسونو مفادات په پام کې نیسي. دا ډېر ستر خلک دي، دا ډېر ویاړلي خلک دي. هغه که بیا عارف شهید ده،
کارمان شهید ته که بیا په دې خاوره باندې د خپل کمر شهیدان دي که نور شهیدان دي دا ډېر ستر او ویاړلي خلک دي. تاسو فکر وکئ یو انسان چې د دې ولسونو د مفاداتو دپاره خپل ذاتي ژوند هغه باقاعده ترشا کوي، خو قومي مفادات چې دي هغه مخته ږدي، د دې وطن مفادات مخته ږدي. ډېر غټ فکرونه غواړي. یقینا په دې خاوره باندې چا د قومي مفاداتو دپاره سرښندنه کړې ده، هغوی په هغه اشخاصو کې، په هغه خلکو کې، په هغه ډلو کې شمار دي څوک چې موږ نن په تاریخ کې د هغوی یادونه کوو. دوی هم نن په هغه ډله او په هغه اشخاصو کې شمار خلک دي. تاسو فکر وکئ عارف افغان ملګرو، عارف یا د عارف غوندې نور د دې قام شهیدان نه هسې نه دي شهیدان سوي، او په دې خاطر چې موږ دلته استعماري قوتونه، سامراجي قوتونه، خصوصا پنجابي استعمار یا سامراج د هغوی لاسونه تر شا ور وتړو او له خپله وطنه څخه یې وشړو. دلته د دې ولسونو د خوښې د دوی د مفاداتو یو خپلواکه ټولنه جوړول دي. په دې خاوره باندې هغه زورواکي، هغه بدماشان چې هغه پردۍ جګړې راوړي، زما او ستا خاوره یې یرغماله ساتلې ده، هغوی څه دغه خاوره ژغورل دا مو مقصد او مرام ده. او دلته د هغه استحصال کوونکي طبقې چې هغه په مختلفو شکلونو کې وجود لري د هغوی پر خلاف مزاحمت کول او دا ټولنه یو آزاد خپلواکه جوړول دي. د دې مرام او د دې مقاصد دپاره دا شهیدانو خپل سرونه شیندلي دي او موږ هم و دې ته تیار. یقینا درته وایم په تحریک کې، په تنظیم کې چې کله هم یو ملګری له یوازیته څخه تېرېږي، زما یقین ده چې د دې تحریک هر وګړی د هغه سره خوږمن کېږي. بیا چې یو څوک شهید کړل سي، نو زما په خیال باندې د دې قام ولسونو ته دا احساس او باور ورکوي چې ته په دې خاوره باندې، په دې وطن کې غلام او محکوم یې. دا احساس د دې ټولو ولسونو سره وجود لري او له دوی سره موجود ده. په دې اخري مجلس اخري خبره هغه مو ده چې د دې دپاره د رسېدلو چې موږ هغه شهیدانو ته د هغوی په تګلاره باندې یا هغوی روحونو ته دا ور ثابته کړو چې د کوم مقصد، د کوم مرام دپاره تا سرښندنه کړې وه، موږ نن په هغه مرام، په هغه مقصد کې ښکېل هم یو او ترلاسه کړی مو هم ده. د دې دپاره دغه ولسونه باید چې د تنظیم په طرف با ډسپلینه یو تنظیم جوړ کړل شي. دا ولسونه همت وکړي چې زموږ د شهیدانو وینې بې ځایه لاړې نه شي، زموږ مقاصد او مرام او مخې هسې پاته نه شي. په دې تمه او په دې هیله یو چې تاسو به ټول له موږ سره، له دې قام سره، له دې یتیمانو له کونډو سره دا ژمنه کوئ او له دې خپلو شهیدانو سره به دا ژمنه کوئ چې موږ به ستاسو په لار باندې تل ځو او تر څو چې مو خپل منزل ته نه یو رسېدلي، خپل هدف ته نه یو رسېدلي، تر هغو به په شا کېږي نه. نور ستاسو وخت نه اخلم. اخري کې یو بیا عارف افغان ته او ورسره دلته موږ د خړ کمر شهیدان چې هغه په 26 تاریخه د هغوی هم تلین ده، دوی ټولو ته معلوم او نامعلومو شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او ستاسو یو جهان مننه.